داسې چې موږ نور ورسېږو ورا چېرې نشي یا نه چې ورا ته ډېر وخت پاته دي څه په وایي اوبه هوا او منظره دا چې مو واغوستله ملګري دا دلته ټوله ناست یم ده کو وراره خیره راورسېدله ماشاءالله موټر موږ روان یو د خیره سره د خسر بابا کره دعا مې راته وکړه چې خدای زما هم بخت راخلاص کړي د خیره سره کار مې سم سي مبارک مساء مبارک مساء در پښو در لاسو یې ونیسئ سهار په خیر ګران لیدونکو د چای څښلو وخت دی په دې هیله چې ښه به یاست جوړ په خیر جوړ په خیر د سهار څښلو وخت دی د سهار څښلو وخت دی زما ولې دا خوله سره ورغوي خو وینئ لیدونکو نن د خیر سره خو نو د واده ورځ ده او رنګ یې راوړي دي موږ ستا نوم څه شی وروره ها محب الله جان دا د سهار ناشته راته برابره کړې ده په خپل کور ځای کې دا د حنفي صاحب هم ناست دي حشمت خان هم مدیبس ناست دي دا د ماښام ازاري مخلوق دلته ناست دي خیر نن به شپه ګورو بهترینه خو زما په ورځ کې یو چا لغته راووتل دا ښه ښایسته ګیانې لیدونکو د سهار په ناشته کې وطني هګۍ او همدارنګه کیک ښه ښایسته کیک نو الله دې د دې قرباني قبوله کړي کور یې ودان نو نن د خیره سره لیدونکو د واده ورځ هم ده انشاءالله واده پروګرام به هم را سره ګوري د خیره سره شاداب صاحب محترم مغادر علي جا خاطر راسه شاداب صاحب هغه یوه ویل په خوب کې داسې خرارې نو ما په خوب کې موږ ته د پیسې در وویل یو څه خوب جوړ کړي که یا شاداب صاحب ښه د چای څښلو وخت دی نن څه پلانونه لرو ته لږ نږدې دا لیدونکو ته ووایه چې څنګه پلان لرئ هاخوا ته یو دوه روډ دی په دغه مسکله ولسوالۍ کې هغه د خیر ښه د واده پروګرام چلا دی که په دغه کې غرسې دي یوه دانه زوړ مابس دی هغه هم پوره باندې ګوري هغه خو ګرش کې دی دلې هم شته بس لیدونکو ته سره سره اوسئ موږ به اګیان یو او تر څنګ یې ناشته لیدونکو موږ د خیره سره راووتو ناشته مو سره وکړله اوس ګرځو یو ګړی په مساکله ولسوالۍ کې د خیره سره ګرځو نو دغه کوڅې دي خورا جالبه جالبه کوڅې دي تنګې تنګې وي یوې خوا بلې خوا ته چې دوه دانې داسې نه کې چې هغه ان کسان څنګ پر څنګ روان نه پکښې تېرېږي موټران ښه یم البته ته څه پکښې وایې شاداب صاحب والله کوڅې تنګې دي موټرانو دپاره څه مشکلات جوړوي دوه موټره نشته دا خوا موټر راسي یو پورته درېږي امکان نه لري چې تېر شي سر کوچنی ځای دی سارا ژوند هغه رقم دی سمین صاحب ښه ته څه خو نو د دغه ځایه ساوه هغه به ځای تر دغه کور ته په تاره دي هغه ځای په د مابینځ کې والله یو څه سره بې زوره دی دا مسجد دی کوچنی لښتی دی په د لښتي کې بیا ښه روڼې اوبه هم روان دي پاکې اوبه پکښې روان دي نو مرسکلان والا را ولاړ دي وینې چې موټر تېرېږي هغه به درېږي مغسه شعر به که د خانان د خلیل څخه دا زه چې داسې روان یم اخر به ولاړ شم د مسکله بازار ته ماشاءالله ارشاد یو ځل بیا درته وایم بیا درته وایم یو ځل بیا نو تاسو دغه وکړئ خلیل باچا ته ماښام خورا الهام راغلی و چې دا د شپې به د خوبه څخه راکښېنستی
وی وایم چې دا بیا به نه کې سره چپس ده بیا غږ کړول سمین صاحب د دې غږ منه دی هغه به نو سمین صاحب بیا راکښینه زه ولا کې د سفه دماغ مې وشو زه بده مشر ودا لا بلاس پر مشر متا ونه دا موږ پلان کار کوي بس ال چې راووتو مساکلا کې ما د اسکریم ګاډي ستا خوستا خورا ډیر شانسته په خلیلا کاواله نه دا دی اوس ګورې موږ د تر چریږو دا بل موټر به خامخا درېږي دا د مساکلا ولسوالۍ کم چوک دی شاده صاحب مرکزي چوک دی د نه نه ولا شته داسې لکه یو شی چې پکې ستم ویني ګوره نه پر نه وته ولکه او تاک چې نه دا یو ځای غونډه ځای چې نه د مخه د خانه و شه کچاري و ځان وسیدي دا دي شاده دغه اشمت خان په خبر دی اشمت خان اصلي په فاضل هغه رسیان اوس ما دي پوره زړېږي کومه چې زنجیران شي مې پوره ونی وختي چې تاسو کوم سره خو دا شهر دی څنګه شایسته ریاض ده ماشاءالله تاسو ته ګوري ساسا جامه جوړیږي جامه دا و په بغل کې جوړی شي جامې ډېره غټه جامې ده دې غټه ده و تاسو یو لاړ دي درځي د خیر سره دلته بکر دا یو رقم یې خلک د خلک د یو رقم مخشار شوی کانجی ډېره خو دا لوکسلا د جخه دا اندار ټول جوړ شي نه پښمن میر شاداب صاحب دا دغه کې په تمام چوک ما وینس کې دا د مساکلا بازار دی نه کې ونځه چې بازار شو پښمن وسی ابي بس بلاز ما کیمرا مین دی استغفر الله ثم پد بجره وکتل اپرون زدا شپ کې بیت ناس من ولې داسې مې سره شورم دا شیخ نه پېژم بخي داسې ورسکېږم واقع ولا خاطر خنجره مثلا بس خليري کېږم دلته نه غونډاوي بيخي ډېرې دي 17 نستا ګر سره کې پامیر غزنوي او پولاد مساکل هغه فکر چې ملره هغه غونډاوي او څه جګو ده دا اوس بیرته ته چې هغه راختلی وه هغه ځای ته شو کېږو تیارې چې بندې که خلیله ماښام چې ډېرې تیارې دغه کړي تاسو دا لاره کومې خواته تللې ده داسې دا پر دغه د غره په بغل کې داسې غور ته لار باسي غور ولایت ته تقریبا یو شپږ ساعته لاره به وي یاره دونه نه کېږي شاداب صاحب ته د سره مرکه وکړه څو ساعته لاره ده دا خو لاندې داسې خو نږدې دی دا تقریبا 2 ساعته اوس کندهار زموږ دغه بغل کې داسې دی ودی دا خو د هلمند شمالي ولسوالي بیا دغه پر دا بغل باندې داسې لار وباسي پوخ سره چې موږ پر اوس د دغه ځای څخه غور ولایت ته 2 ساعته لاره ده نو زه خو غور ته خو نه دغه تقریبا 4 ساعت کېږي 4 په پښو لیدونکو موږ دلته مسخره مې کړه وخاندې زه بیده یم ولا ته ودره دغه ځای راسې یو ښکاره یې کړو دا څنګه ځای دی څه عجیبه ځای ته سړی څه کوې ستا سر پکښې معلومېږي زه په اړه معلومات درکوم مهرباني کوم ځای دا مخه به انچکه ځای دا د خدای جوړښت دی په دې کې نو موږ ته ستاسو دا به ما ته معلومات راکړي دوستانو څونه یو ښایسته طبیعت دی څونه یو ښایسته فضا ده ویل ته سره تلل کړي دي بالکل روان د خلکو دعوت یې راکړې دی درځئ چې ورسو د خیره سره په دغه لاره کې داسې چیرسي ښه ښایسته فضا ده ښه ښایسته منظره ده لیدونکو د هلمند د مساکلا بایجانه ته څه پکښې وایه دا لرګي هلمند دی کواخان دی وطن زما دی ښه نو دا ټول زموږ ستاسو ولایت خپل وطن دی خپل وطن دی خو چې د پنجاب خراب سي ګل وطن دی ګل وطن مه کوه غرونه جي شکونه جي سمندري ګوجای مې په جیب کې ساتلې دی کوم کا سمندري ګوجې ښکارا کوم دی سمندري ګوجې ښکارا کوم خو ښه دا دی دا څونه ښه ښایسته غنمان چې یوازې ګرځي ملګرو تر څنګ نه یي ملګرو زړه هلته یو وکیل
بله جاوید صاحب ولا ډېر قرباني ورکوي ښه د چیش قرباني اوس ورکړې ده یو هر زوم چې په دغه ورځ باندې ډېر فرش ګرځي ښه دوی ما دي ماشاءالله ښه فرش دي یا ورته ډېر ځای راوستلی دي ښه همداسې چې موږ نور ورسېږو وړا چېرې نشته یا نه چې ورا ته ډېر وخت پاته دي اصلي سړی اصلي سره دی وړاندې نخله ما بغیر نه ځي نن مشفله څنګه ښه ښایسته غنمان دي څنګه ښه ښایسته اوبه دي واه واه ودرېږه ځان ته راواړم ځان هم در باندې ووینم زه خو دغه یم ډېر به مې لیدلی یم په دا مساکلا کې مو نه یم لیدلی اوبه ښه ډېرې لري پرېمانه هلمند داسې اوبه لري ته څه ګورې څونه ښایستې پاکې اوبه دي ته وځه دلته وګورئ بره ساده دلته وګورئ واه واه څه خو وایي څه په وایي اوبه و هوا او منظره ها درغلی قربان بله نو زه اختر راته ولاړه نو ولې ولمبېږم دا څونه ښه ښایسته پاکې اوبه زه پورته الله معلومېږي به که به نه درته معلومېږي دا یا و دا ښه خوندور پښې به په یخې کړو څنګه مو خوښه ده یا ډېر یخي دي ګرم یخ کېږي مساکلا اوبه ډېرې خوږې دي دی وایي دغه جاوید جان وایي اوبه یې خوږې دي ته ونیسه ته مخ په پرېوړه جاوید جانه ته ځان ورته سم کړه زه به دا شاوخوا غنم ښکاره کړم دا ښایسته ښایسته غنمان واه واه صابر صاحب یې ټلیفون یې په لاس کې دی بیخي فوق العاده بلاله ته څنګه الحمدلله وروره ترنم زه نه غواړم چې زه نه غواړم نو ښې ښایستې پاکې اوبه دي دا یې چیش راخیستی دی شاداب صاحب دا چی دی دا په دغه کې ږدي په دغه غنمو کې ږدي چې چوغې کې قرآن ربي صاحب لیدونکو دغه په ویډیو کې چې مو کومه دغه را سره ویل د برمو باوډۍ را سره ویل دغه ورور دي ستا نوم څه دی وروره عزت الله جانه څونه غنم دي کرلي دي شش کال تقریبا یو 15 15 جریبه یعنې دغه په سترګو چې معلومېږي دا شاوخوا دا ټوله ستا دي ښه دا بیا څو من څو خروار حاصل ورکوي د غنمو ده بس نو چې سم سي 40-50 خرواره ورکوي یا 15 خرواره ښه سم سي په دې کې نو بیا خو د کور هم یو 15-16 خرواره خو د کور مصرف کوي ښه غنم شش کال ګران وي راکه ارزانه وي یاره اوس کران په 600 کال لري په مساکله کې لکه چې ټوله کالدارې دي که څنګه افغانۍ نشته ښه افغانۍ نشته نو موږ نه کې وایو چې افغانۍ باندې دي ښه د دغه ځای اوبه پر څو متره دي اوبه خو دلته زه چې راغلم برمه چالانه وه اوس هم چالانه ده دغه ځای اوبه د خلکو په اصطلاح ګل یې پر 10-12 متره دی ښه او دوی چې کار کوي پر 10 متره باندې داسې کار کوي لکه دا اوس چلند دا خو ښه ډېر ښایستې اوبه روانې وې دا اوس چې موږ یا دا مایع 2 انچه دی خو 3.5 انچ پکې ښه نو ډېره مننه خدای دې خوشحال لره ژوندی اوسې نو لیدونکو وراته لږ وخت پاته دی موږ ځانونه سره آماده کړه ده حمامونه مو وکړله سلمانۍ مو سره وکړلې کالي مو واغوستله ملګري دا دلته ټوله ناست یې آماده سلام علیکم چیز چیز نو انشاءالله ټول حمامونه سره کړي دي د خیره سره اول بیا دغه صابر صاحب څنګه ښایسته شوی دی تاسو ورته وګورئ ماښام په نوبت کې ما ته رارسېږي خالد جام چې وګورئ ماشاءالله څنګه ښه خوند کوي ماشاءالله څنګه ښایسته شوی دی شاداب صاحب ژر غاړه واغونده چې ښکاره دي کومه او راځه دا انشاءالله دا اکثره خلک پرېږدي څوک چې کاروي هغه ته معلومېږي سخته ښایسته بوی و دور مخه واړه نفیس صاحب سخت خوند ورسره کوي دا غاړه سترګې ښایستې ولا زه ستا سره علاج یم
بله او پاله شو تر اوس مې رښتیا نه دي وچ بله یوارې ودرې نوبت دی دغه کاسې خو څه واخلي یو السلام علیکم دیم دادی ښایسته شو سلام علیکم کیسے हो भाई ساس درې ما سره څنګه شپان کې شپان سره کې موږ ځینې کالیګانا خو سي ځینې نه دي خو دا دې په پای کې واچو دې پیژنې دا پاتې نو متوا خالد احمد جان ګور دې موږ دادی سره ښایسته نمبر نه مو بالا غنمرنګ بو والا مو غنمرنګ پټی تر اور کندار چې راځي غنمرنګ پټی تر راځه یا خو دې ما ده په یاد څه تو څه دا نورم गाडी واغې څنګه دې ازمان یو لوک شخان کې کیا شخان کومه و په میرر کې شخان کوم کې به میرر ته دور راوړم کله بس شخان کوم دا رقم ډیر دا ویډیو په ما شایسته هغه دا چې خو په دې د په دا بده شایسته سولتن کې ځیس نه کې نورم په شایسته کم دا ویني سم تاج راوړل کیمرې ته ګور ورې ستګي چپک نه راځي علاج په شاله وځي زه په دې کار واستلې مو ور سیله مساکلات څنګه بس سوا ورن ودي تشبيه ودي زه بدايه ما جدوم زه بدايه ما صابر صاحب وای زه بدايه عشان ما تشبيه ناري به سرجو کې به ژغ ملري سمين صاحب دي من صاحب نو نیم بيشو نیم بدو دماغ نه دي سره بدن مې په خپل ځای کې پروت ته سره وسی چې بلار سو راته پروګرام مخته وېسو ملچا مو کې ادي مشره ما مداسو شاداب صاحب واه ګرموای ډېر ما بیا ورستان داسې بخ راځي نو د امداد یو ښایسته غاړې واغوستله ته سره اوسئ څه پېښېږي مخته بلا وراته ځو لیدونکي څه وایي لیدونکي وایي څنګه دی مساکله څنګه دی خوند کوي که کارونه سره چا دغه به وایي لاس پر شوروي و راځئ راوځئ نو شاداب صاحب راوځئ راځئ درځه درځئ بله بلا به ولاړ شو سمین صاحب ما په سره کم دي ستا به دا ستا کالو څه وي دي که خرڅې خو به لا ماتې راکړه یا ست کلو سره پیسې به نه در کوم راځي ورو درځئ دا یا زموږ ښایسته دا د ماښام یې چم را سره وکړي اوس خالي د موټرانو راوځئ د چی شپاته دی د موټرانو سلماني وو دغه پاته نو خو بلا ده ورا وخت دی دا مهم دا ډېر د موټرانو سلماني پات موږ به ایجاد نه دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته ګران دلته کوم خدمات تر سره کېږي زه چلند پرېږدم ته د هغه سر وخت زما څه نه دي دغه ستاسو چې ستاسو مې درکوي لیدونکو تاسې وینئ دلته موټر شوي وسپله د خیره سره موټران پرېوړل سوله نو باجه هغه ځای سم علیکم سلام دې موټران سره پرېوړله باجه موږ خو ډېر ښه یو تاسې څنګه یاست موټران پاک سوله ښه ورا تللې ده لا حول ولا قوة ورا راڅخه تللې ده صحیح دی نو خو هغه خو راڅخه تللې ده نو خو دې پسې ورځو هله نه کې بیداري پر وخت درځئ ته سره اوسئ بلا ځو روان یو اوس یې ګورئ ورا ته روانېږو موږ موټران سره پرېوړله بلا لمنځونه مو وکړل د ماپښین ده نو اوس ورا تللې ده موږ پسې ورځو نو دا مخته موټران چې دي یو حنفي صاحب دی یو خالد جان دی خالد جان د ودلې د هلمند د لښکرګاه دی او دلته راغلی دی د جاوید جان واده ته د هغه ملګری دی زموږ په موټر کې دغه شاداب صاحب دی حبیبي صاحب دی او شاته خو نو موږ ته ورځې راواړو دې خواته خالد جان دی ادریس امین دی او قصې بلال احمد دی حلیمي صاحب دی بلال علي صاحب نو د زرګرانو د اتحادیې مشر وراره خیر را ورسېدله ماشاءالله موټران تاسې ویني هغه مخامخ چې دی هغه تت چې دی غټ نه دا د زوم کور دی د خسر کور دی البته او دا دی زوم جان جبی جانه څنګه جبی جانه دورې وګوره څه احساس کې څو ثانیې پاته دي ستا دغه نکاح ته و چې بلا در وتړو د خیره سره وخت را ورسېدی څه احساس کې
احساسات د بیانولو نه شي. نو دا دی نن جاوید جان د دغه د لیست څخه باسو ته دلته دا زموږ مشر دی. مشره ته د هنداره کښته که. سلام علیکم. ستړي مه سئ، په خیر راورسېده راس رش نه دی ډېر یو څه رش دی خامخا نو خاصه د نورستان لاره را په د نورستان لاره هو هغه همدغسې کښته پورته یو نفر ورې لکوي هغه به اوښتي بیا به کتار تا خو نو 4 ساعته موټر چلولی دی. درځه دا زموږ استاد حنفي صاحب دی جی، حنفي صاحب و بایجان جی. سلام علیکم. ګیرو شیروز ته سره راځئ چې ورسو چې څه کیسې جا خواته دلته به موږ څه کښېنو. موږ دلته د موټرانو سره ځای پر ځای شوو. اوس د خیره سره راشوه شو لیدونکو او یاران دغه چې ټوله سره ولاړ چې زوم و غاړې و یو ما شنه کالي کاټن کالي مې اغوستي دي در دوی در درو غاړو ګران چې دا کالي سړی دی پرې کوڅې څخستل یا خلاف وایي خلاف وایي خلاف وایي عثمان صاحب وای تا خوشین بدل زما یوه جوړه کاټن په درو غاړو کېږي ته وه زه ورواړه ما خواته ای دغه سایه ته راسئ. دا د کندهار څخه غاړې والا راغلي جي اوس او دا دې د خپل اډې والا اوسې شاکه به شاکه زه به چیر واوړم ته ودرېږه ټینګوه مې مېږی نو مړ کېږي نو هغه د ګره شپه چې موږ خوړلو هغه څه شوه زه مو هغه دی په هغه سر کې ولاړ دی لاسونه ورته ګیرو شروز کړه دی ما ته وایي تا هغه لپاره په ریک شي ځغستله جنګ چې کړی و زما دا یوه جوړه کاټن د دروغ غاړ جواب وایي دروغو به زه ژوندی یم یارانو تر څو چې د ده واده نه سوی تاب چشتي زه بیده یم نرم و وخت سپي واخه دا یوه جوړه ته سپی سته بل ښه ماسکار پر کوه ښه هو مننه اردو د خیره سره کوو څه چم کوو شاداب صاحب هوا راځي دا دی غنمرنګو زمانو کیسه و دا شان سره برابر دي د خیره سره هو آماده دی د ده څخه د احساس ځای بالا اوس نه دی معلوم چې څه احساس دی کېږي لیدونکو موږ روان یو د خیره سره د خسر بابا کره دغه لاره ده او ماشاءالله ماشاءالله سلام علیکم ستړي مسئ ټوله ستړي مسئ ښه یاست په خیر یاست در څخه ورک نه سې کرا راځي دلته کښېنو که چېرې لوړ ځو چېرې ځو ځای رهنمایي راته وکړي کوټې ته ځو راځئ د خیره سره یا دونه ډېر جم نه یاوه لیدونکو راورسېدو د خیره سره تر ولې د خیره سره ولا رش ډېر دی خیر یو چم به ورسره وکړو دا چې دلته راورسېدو د خیره سره ځای مې نه دی برابر د دې په نامه مینځ کښېنو راسئ دلته کښېنو دلته به کښېنو راواوړئ شاداب صاحب دغه سر ته پسې کښېني دغه ځای سې دی دلې څه احساس کې ته څه احساس کې شاداب صاحب د کومه ځای صاحب سره غلی حبیبي صاحب ته ښه خدای دې ستا ورځ هم ژر راوړي یا بله درشه یم او امرا صاحب پاته دي او زه خپل په جانب کې زه پاته یم دعا مې راته وکړه جبي جانه دعا مې راته وکړه ته دورې مخ راوړه دعا مې راته وکړه چې خدای زما هم بخت راخلاص کړي د خیره سره کار مې سم سي ماشاءالله لیدونکو د موساکلا په ولسوالۍ کې زموږ د ګران ملګري جاوید جان د نیکمرغه واده ورځ ده مشران وو سپین ږیري وو ځوانان وو مولوي صاحبان وو ټوله د دې ګډون لري او ښه داسې د دوستۍ ماحول دی خدای پاک چې بس دغسې مجلسونه ډېر کړي او که زما خو زده وی او واده و تاسو ټوله خبره اسکندر ته راسئ خدای په خیر راوله
زه بيدې یم شپه ده نو تاسې را سره پاتې سئ د نکاح مراسم به هم در باندې وي نو د خیره سره را سره واوسئ د خیره دغه دی دغه لیدونکو تاسې د نکاح مراسم را سره ګورئ د خیره اوس کالي ور باندې اغوندي د خیره په جاوید جان باندې جاوید جان السلام علیکم ښه احساس کوې ولې اوس دغه وخت احساس کوې او سم پکښې راځې شنو اخي دا غلط کې اوسه اکسون یو ونه تو واړه ونه به هغه مرګ یو ونه تو واړه غلط دی هذه واده نو لیدونکو د خیر سره د کالو اغوستلو مراسم را سره ولیدله د نکاح او د کالو اغوستلو مراسم نو پټو دغه د شاداب صاحب پټو لاندې پروت سات ښکاره کړه ماشاءالله ماشاءالله جراحت نه لري دغه د سات خدي ور هلته په دغه کې وسره Polisa? La molisa. Usa sar bañ dago nukul طبعا نقول ناخذ 50 كيلو كانوا قزابين كان يجي كان في الزور غير فتك الحساب غم وين يستين بارك بروبا جاب جانت البورده تقوله ما شاء الله تم شن راجس مغرب
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. قال الله تبارك وتعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الصمد الفرد الأعلى ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه المجتبى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن أعرض عن سنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتكسروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تناكحوا وتزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى لا يجوز النكاح إلا بحضور شاهدين العاقلين البالغين أو الحر أو الحرتين. محمد جاويد أحمد المسين الذي تاف صحيح نكاح بلا متعة أو كري أور كري ده ما قبل كري حضور ما قبل مبارك مساء مبارك مساء مبارك مساء. اللهم اغفر لي واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا يا ربنا بارك في عروسهما يا ربنا بارك في عروسهما. اللهم احفظنا واحفظهما من البلايا والافات والظلمات والامراض والفتن يا ربنا الف بينهما كما الفت بين جميع الانبياء على نبينا وعليه الصلاه والسلام وازواجهم رضوان الله تعالى عليهم اجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله واصحابه واتباعه اجمعين امين. مبارك مساء ټولو خدای پر ټول د خیر کې دا دې زموږ یار مو د خیر سره ماشاءالله ماشاءالله د دې څخه وختي وتلی اوس نه داسې رسمي ووتي حاجي صاحب ته راوله مولوي صاحب مبارک مبارک مولوي صاحب څنګه وروتاړه مولوي صاحب څنګه وروتاړه مولوي صاحب انا هذا خدام مجرد بعد دي یار نبی صاحب ژوندی دی دغه نکاح وتړل سوله د خیر سره خلک وګوره سمین صاحب نکاح وتړل سوله بس ما وخت ما چاک ډیر راوځي صحیح ده و وګوره دغه مجرد ته کې یو خبرې مکو نه وخت لازم موږ په ودونو کې سمین صاحب پیره راځي ماما دی ماما جان څنګه مبارکي درته وایو خدای تعالی دې ما سه ساس کې ماما جان بس خدای تعالی دې د خوشحالي احساس دا بس پر تاسو کورنۍ باندې د خیر کې جاوی جان مبارک شه دا بس در باندې د خیر کې را سره خبر کې وروره
حاجي صاحب مبارکي درته وایو د جاوید جان پلار دی ډیره مننه ستاسو. دا دې در باندې د خیر کې الله پاک بس ښه نیکمرغه ژوند دواړو کورنیو ته ورکړي خدای مو خوشحاله لره مننه جاوید جان حنفي صاحب مبارکي ورکړه حنفي صاحب اختر مبارکي ورکړه شاداب صاحب اختر مبارکي ورکړه ورسه الله دې بس ګورته دې خو دراو الله دې باندې دیچکی لری لګا دای د ملګرو سره وسره وړونه کی مرګه کې ورور الله پاک په تام یک برخه وای د باندې د مورش دیسه زمزمه مدرک جهنیکم مبارک. کیمرا راکوه سره ما ته دوی مخ راوړو جاویده وا جاویده دغه پاتې د سمین صاحب زبا دوی مخ راوړو بلاک نو نکاح وتړل سوځي دونکو سره سره اوسې موږ بیرته ځو د خیر سره پروګرام نورم جریان لري د ډوډۍ پروګرام بل پروګرام به شاید ته سره سره مل اوسې دا دی ګلپوشه موټر د خیر سره د جاوید جان ورا او ناوې به ان شاء الله په دغه موټر کې د خیر سره وو نو تاسو ریلی کې ما سره ښه خوند نه کوي زه به وکړم څنګه نو ښه خوند سره کوي دی وای ښه خوند کوي نو بیا نه کاږم کیدونکو نکاح وستایه نکاح شایسته خو یم و شایسته او بیا د کاټن کالي اغوستې د کاټن کالي نو سره ماشاءالله ښه خوند کوي په سیمه نه ښه خوند سره کوي کې صدرې مې خپل وای زه صدرې نه غوندم لیدل خدای دې خپل کې خدای دې خپل کې خالي جان کول وکي صدرې را رانیسي نو لیدانکو نکاح وتړس ولا او موږ وس روانېږو شاداب صاحب د موټر په څنګه سخت لار کې درويسي شاداب صاحب ما دا خو یار استاد یم یا ان شاء الله د یاران د ثواب برکت نو کسس خوشي ماشاء الله موږ به بلاشي درکټ نه کوي سید کوي کوي دوه مشره چته کوي موږ به بلاړ سره د خیر سره صابر صاحب له موټر ته جوړ غله پر خطا سره خو ما ویندار به پورته کو زبدا لار وشکارا کوم لیدو مړ دا دی مرا پورته کړل لاړم وی الک شتک هندارک شتک خسلانو غنمانو ګرد شان را سره وګوري لیدونکو تاسو خو نو ویني او په دات شایسته لار کې مدرسه ورا وړه ده میټګان هم سره وګورئ میټګان مشوره په مابین کې تاریخ په مابین کې تاریخ دا ولاکه چې دا دی ول خپل پکښ راشنه سیده خو نامڅ کوي په خاطر تاریخي و نو دا غدي د خیر سره زموږ یاران مرګري دوستان انډیوالان حنفي صاحب ټول دوستان یاران هم دلته دي بس د خیر سره ورا روانه سول زو د خیر سره چې مخته بل ورا د خیر سره چیرې به هغه به چیرې ورکه ده دا خبر چې په کوم ورودو کې بیا واوړو را سره مال وسیلې دونکو ملچا مو وکي د خیر سره د هلمند جان شایسته پروګرامونه څنګه تک تور سولم پر درونه پر خواص ولم خلګان ښکارا کما وی روانه وشتي ادي ورواوشتي ها ماشاء الله څونه مين نه ښکارا کړ بلچا بابا جان وغدي بلچا پلاس کده خلک ګراوي وړي بابا سخت شاسي وړي وبته وګوري لیدونکو د کندهار وی د کندهار دی نه دی هلمند دی مش پر کندهار ولاګونه جوړو مش چې په کندهار کې دان وسم په کندهار کې د هلمند مساکلا ده او د اشکلي هوا ده نو بلا د خیر سره سنمل پاتسي
ګرانو لیدونکو د یو پروګرام مو وکړه دا بله ورځ چې دا د جابي جان د اکا د زوی ده تاسې به دا ورځ هم راسره وګورئ د خیره سره انشاءالله د هلمند د موسی کلا ولسوالۍ د ودو دودونه به انشاءالله دلته راسره چک نو د خیره سره دلته دا یې راورسېدو د دغه بلې ورځ ځای ته انشاءالله بله چیرې ورځې نه کې په زوره خبرې کوه دا خو دوه ودونه وو تمیم صاحب د جاوید حیدري دی یو د اکا د زوی دی دا خو ما وویله په ویډیو کې دا شی ووایه چې په هغه زه نه یم خبر دا دوه ورځ تر دا لاس یې ونیسئ دا دی محمد ولي جان راځي را روانه کړي تر دا لاسو تر پښو تر لاسو یې ونیسئ چیرې ځو د خیره سره دلته دا دی راورسېدو سپوږمۍ ته راختلی یم دلته د شعبدان سیل مې کوئ ولا نه کې لوړه وختمه سړی ښه دی سره ومې نه ښورې دا سیده به هلته پروت یم کیمرا دی ځان غورځوي خو کیمرا نه غورځوي که زه ځان مړ کړم نو چیچ به وسې تاسې دا د موسی کلا ولسوالۍ د شعبدان را سره وګورئ دوستانو څونه ښه خوند کوي هلته ورته وګورئ اوس دلته د خیره سره دا بله نکاح تړل کېږي ښه ښایسته ماشاءالله دلته دا ده بله ایسته بعد الليل راكز وبعوض مرة يا ولي وسرع قال يا ما ولي قلك ما تصير برنامج ستا چې دونه ایزدا وای خپله به چې تړلی وای درې نور کړي دغه ستر سام وتلی دی ما چم بلا مشاجي درغلم ستس پلاس ورته ونی لا کولم ورته معنا شکل سره چوباش ما کوي ورته وکیل صاحب مشتراونه دیدی هو ماشاءالله دوالان ملګرو واده دی دا د سیدی سمین صاحب دا سمخ راځه برات مولوی صاحب سره کېږم اے جامو C'est sur vos équipes, il y a ta
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الحمد لله الذي جعل النكاح سنة من سنن سيد الأنام فاصلا وقاطعا بين الحلال والحرام، أو كما قال الله تبارك وتعالى ذو الجلال والإكرام: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أنكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. ونشهد أن لا إله إلا الله الواحد الصمد الفرد الأعلى، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله ونبيه المجتبى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النكاح من سنتي فمن أعرض عن سنتي فليس مني، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجوز النكاح إلا بشهود، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا وتكسروا فإني أباهي بكم الأمم يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال فقهاؤنا رحمهم الله تعالى: لا يجوز النكاح إلا بحضور الشاهدين العاقلين البالغين أو الحر أو الحرتين. صحيح نکاح شرعي بلا توقيت ومتعة دغه مهر مؤدا و دغه احمد ولی ته چې د جغلام خان زوی دی، هغه په دغه نامه د احمد ولی بل زوی نه لري، او د وکیل صاحب اجنیم خان مسۍ دی چې هغه د جغلام خان د نسل په نامه د احمد ولی بل مسۍ نه لري. دا ورکړی او ورکړی دا ما قبل کړی دا د اسمان دخل شي د اسمان لري په دې باندې دی. دعا سړی استقبل په مشکل الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين. اللهم اغفر لي واغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلاميذنا ولأقربائنا وشهدائنا يا ربنا بارك في عروسهما، يا ربنا بارك في عروسهما. اللهم احفظنا واحفظنا من البلايا يا ربنا ألف بينهما كما ألفت بين جميع الأنبياء على نبينا وعليه الصلاة والسلام وأزواجه رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين. مبارک مسله ټول دی راولت ما زاوده ودرو وړو مبارك مبارك هذا داوود اسماعيل محمد ولي جان مبارک سه بدل وړه ته ګوره څه احساس کې خوشاله ان شاء الله. محمد ولي جان ته ډېر مبارک دي، دوی د نکاح متړل سره د خیر ماما جان مبارک تر مرکی ته وایو څنګه څه احساس کې خوشاله یې زه خدای دې در باندې د خیر کې نیک مرغه دي. محمد ولي جان پر تا دې ډېر نیک مرغه سي بله دا چیرې وړه ته راکې زما چاکلیټ نه و دا ورور دی مشر ورور. او مبارک سلام. مننه محمد من نوم دی. محمد جان تبریکی درته وایو. خوشاله اوسې بس خدای دې در باندې د خیر کې. د ورور د واده مراسم دي خدای دې په خیر سره خلاص. مننه ګورو قرآن چې غدا تکلیف کړی مرته مننه کړی الله دې عزت. خوشاله اوسې بس خدای دې په خیر کې دی. احمد ولی جان کام وتړل سره د خیر سره
نو ما ته چاکلیټ پکښې راورسېدله کور یې ودا زما بخت انشاءالله به لا خلاصېږي تاسو دعاوې کوئ د خیره سره خلاصېږي دومه ده نه د دومې بخت مې خلاصېږي د خیره سره نکاح وتړس بله اوس به د خیره سره نور پروګرام تاسې را سره وګورئ دا نو ځوانان چې تاسو ګرده مجردان یاست اوه دا ټوله مجردان دي د هغه متأهلین هلته ناست چې مجردان دې خواته ولاړ دي زموږ هغې چې رجال پاکسو وخته دي ښه تاسو دلته پاکسو وخته یاست اوه بله قربان صاحب څوک به راسي زمان اوه عکسونه به واخلو ټوله به دلته ښه ښایسته عکس واخلو بیخي مې خوښه ده در سره لیدونکو دواړې نکاح مې را سره ولیدلې د خیره سره تاسې را سره پاته اوسئ انشاءالله چې د دغه نکاحو د مراسم څخه به مو پوره پوره خوند اخیستی وي د هلمند ولایت د موسی کلا ولسوالۍ کې مو د واده مراسم د نکاح مراسم تاسو د ښکاره کړل ماښام به مو انشاءالله یو کوچنی پروګرام یې هغه به م را سره وګورئ بیا به د خیره سره نور پروګرامونه وګورئ چې موږ په هلمند کې چیرې چیرې ځو او څه کوو تاسې را سره مل اوسئ سمین میډیا در سره سبسکرایب کړئ څنګه یې ستا نوم څه دی زما نوم عمران دی عمرانه څوک پېژنې په دې کې دا ګرده پیژنم ښه چیرې دې لیدلې دي غنمرنګ دې لیدلې کې مې لیدلې په یوټیوب کې آفرین په کوم یوټیوب کې لیدلې سمین میډیا په سمین میډیا ځوانان مجلسونه خوند درکوي ښه خوند کوو موږ ځوانان په دې کې ماشاءالله چې را سره په یې دې ټول کې څوک در باندې ګران دی ډېر زه در باندې د جواد اوري زوی دی خبريال دی د داوري ښه دی د داوري صاحب زوی دی ښه ماشاءالله ماشاءالله ته د داوري صاحب زوی یې تا له صحیح ورکړي سمین صاحب یا اوس یې ورکړه بله بیا د کوم موږ له صحیح ورکړي نو ته څه ورکړی دي بلا بس نو ته مبارکي درکړه تا زه خلکو سخت مرکیان یا مبارکي ورکړې د سمین پلا صاحب ټلیفون ایستلی و هغه زموږ ویډیوګانې د روژه مات ویډیوګانې په دغه یارانو ګورته لیدلې ته چې وروسته دا ګوره هلمند ته راغلي 15 شپږ ویډیوګانې او دا دی نفیس صاحب نفیس صاحب د طرفه څخه د اختر مبارکي دا دی ورورسېدي یا جلي نه دی دا چې ما شو د سیاسه بس څوک وایي ستا نوم څه دی زما نوم شهدالله شاید لا تا څوک لیدلي په دې کې چې د اختر مبارکي غواړي وقرانه چې زما نقش ما چاړه ونیږي زه به درته د اختر مبارکي ورکړم زما نوم شي زاجد نوم نو څنګه دې لیدلی یم دلته راشه راشه تا زما د ته په ریګو کې لیدلی تا چې سمين صاحب تو باندې کې چې نه بوای چې غل چی شوه مکتب وای مدرسه وای چی شوه یا مکتب وای څوم سم کې دلته کیمرې ته وګوره په دریم ماشاءالله پاینده کې چی غواړي چې څه جوړ شي ډاکټر ته کار مې په لره دا خو ستان چې خپل یاد ډاکټر دی د درنګ ډاکټر دی خپل چی خوښ دي ډاکټر دم ډاکټر خوښ ډاکټر څه وځي پاله بس نو ته سره زبر ته مبارکي ورکړم دا زموږ غنمرنګ ځوانان ډله ده موږ په یوټیوب کې ډېر مینوال باید موږ یا ګوره مینوال باید موږ ته پیسې راکړي مګر موږ یې مینوال اخره زمانه ده خو د دې پیسې خو چې زما څخه هر څو مصرفي هغه زه بېرته د شاداب صاحب د انام باچا څخه اخلم وی دغه نفیس صاحب وبخښئ د روژې دماغ دی بله د روژې دماغ دی فضل وسه خیر پیشه بله لیدونکو تاسې زور راکوي په اختر کې مې 200 جش افغانۍ ګټلې وې هغه بېرته دې راڅخه واخیستلې 500 نو خو 500 مې دلته ورکړي 400 افغانۍ د جنسینګ سپلې دا اوس څنګه کار دی یا تاسو پرمختګ ولیکوي ها تاسو پرمختګ ولیکوي په اختر کې چې ټول هغه ټول انا پیساب نور راکو نور هغه خلاص اخیره زمانه ده لیدونکو ملګری ځینې را روان دي زوم پسې راځغلي موږ د څه زورور دی چې خبره وایه هغه خوراکی پسې راځغلي دی ځینې راځغلي جاویده پیسې چې راوړي دي راوړه څو چې راټولې کړي دي جاویده نو الله پاک مو یو څو کاله نه وژن داسې مسا چیر دی جاوید خانه
راوړه ځه خواته ستا قربان دلته راسه ودا یا راسه مخته راسه شرسه هلته به کالیو تبدیل کړه لکه و بره دې لیدونکو دا ورا مو را واخیستله د خیره سره موټرانو کې تارونه خو نو تاسې وینئ انشاءالله نو ښه غټه ورا ده ځو داسې په دغه د مساکلا په رود کې دغسې پسې ځو نو ځو به در خپل ځایه پورې بیا به ماښام کوي پروګرام هغه به ستاسې سره شریک کړو نو پروګرام انشاءالله په دې هیله چې تاسې به خوښ کړي ګرانو لیدونکو ښه خوند یې وکړي دوه نکاح مې ولیدلې ورا مو راسره ولیدله نور به هم انشاءالله ځو مخته دوستانو جینسینګ یوه دانه دغه ده یوه نه ده د ټولو سره ورسره ده د حنفي صاحب موټر نه پوهېږم نه زرمات یې بولې چې شی بولې په داسې د نورستان لاره ده سړی چې نورستان ته روان یم پچوارۍ هم راولوېدې شیلان هم راولوېدل د ټوله خامه ده ټوله خامه ده کښته پورته ډېر لري جنسنګان د بایي د خوا څخه فرمایش و انشاءالله د پچوارۍ دا به د خیر سره بستا کو هغه مادي پروتي د خیر سره نو دا بور واچو د خیر ماشان ته بیا ځانونه سره ماده کو مقصد یو د نقشنی الیک دغه لکه بسریه ستا ان شاء الله و هو دی راغلی راغلی
چیرې ورسېدو راورسېدلو بس د واده مراسم شروع کېږي د خیر د واده مراسم خو شروع دي هغه نکاح وه د اصلي مراسم یې د ډوډۍ د وختو دي د ډوډۍ مراسم لیدونکو موږ راورسېدو لمونځونه مو وکړه د ماښام د لایټ مو سره برابر کړي د خیره سره شاداب صاحب ویل ول جګونه ګورو نو دلته ماشاءالله څو جګه دي اشپز صاحب انشاءالله یو 14 جګه دي 14 جګه دي نو ګوره چې پکې شپاخه سوي دي او د خیر سره بیا به مهرباني شاداب صاحب راځي ښکاره کوو څه راځي لیدونکو بیا ګورو چې چی ستا د خیر سره نو خود بیا لګه او دا څنګه ده توره شپه ده بیا هم راسه شاداب صاحب ماشاءالله ماشاءالله دا خو نک پکښې لا دي کمه غوښې دي دا خو نو نس اوس خوړلی ځکه چې بیا خلک وایي داسې نه کرکه ځینې وکړي او بل څوک بل شی بل شی هیڅ خبره نشته چېرې راپورته کړه دی وایي دا بل جګ ده مخته داسې شی ویل سوي وه چې لیدونکو تاسې وګورئ درو سره پرې هغه جګونه پراته دي نو په کور کې هم ستا 14 جګه دي دا فکر نه کړه راسه لرې کوه ګوره کالي پر غونډ نه کې اوهو ماشاءالله ماشاءالله اوس ته جس خوند کتلی سو کولی سو هغه وایي کولی سې وروره تاسې ولې وایه چې شاداب صاحب چې راپورته کړه خوند یې وګوره څنګه دی نکې ته وخوره یا معنا و ډېرې نرمې دي او ډېرې ښایسته به خېږي اوس تا موږ بیا په یو ځانګړه مجموعه ونازو د خیر زردی اول یک چیشم بنجان بینډۍ جا ساری څه یا وروره خاجر روشونه را اوهو ماشاءالله ماشاءالله د جاوید و د احمد ولی جان د ودونو ډوډۍ ده بس سره نوشیان کوی د خیر سره ټول جګونه به همدا شانې ورور ته نکې مخ دا خواس خره ته ودرېږه ستا قربان سم ټوله دغه روشونه دي چرګ نه دی روشونه دي وروره روش پر کړي پخ کړي دي څه سم نه دی الوی دا بل جګ سر سپورت کی په جاجي کې د چرګ سپینه غوښه دا دی د جې خوان خو نو داسې پلو را واه 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 المندې او د مساکلا پلو دلته واجو اشپز ودرېږه چېرته صدا کړم دا ورته صدا کړم عزت خان څه شو عبدالحاجي جان د دې اشپزي اشپز دی نو ډېره ښایسته اشپزي کړې ده ته نو تا څه در معلومېږي موږ یې خوند وکتې موږ یې خوند وکتې لیدونکو ښه خوند کوي ماشاءالله زه چې هم زه به کالي تور کړم د خیره وای ممین بېرته زړه اغوندم دا دی نو لیدونکو دلته جګونه شو ډېر دي ماشاءالله بل ځای به خلاص بیا هغه ته به ورسو وروسته انشاءالله و دا خو اوس اته دانې جګونه شپه شپه اته هلته باندې دي هلته ګیسه اوس هم بیا پښه ولې وایي دا په دې ځای کې چې اوس تا چېرې ښکاره کړه دغه اصلي ځای دی دا د سپینږیرو دپاره پښې پخ کړي جوازه دغه اصلي ځای دی وینې چې سر مغر بندوه څنګه توجیه نه خوړه کېږم نو ماشاءالله ته درځه دا دورې شاداب صاحب هاخوا ته درځه دغه زوم ښکاره کړه زوم صاحب ته راسه دلته جبي جانه د روڼا خوا ته راسه دس ښه ښایسته غوښې وې موږ ته خو نو غرمه بیخي ډېره وخوړله اوس په دې خاطر مو ډېر نه وږسېدو دې خوا ته راسه دا چې دی جاوید جان دی نن یې د واده شپه ده د واده ورځ به راسره ولیدل نکاح هم راسره ولیدل د اکا د زوی نکاح هم و د احمد ولی جان ده نو ته اوس لنګوټه دې څه کړه ده در باندې رانه سوتلی شي په لنګوټه نه مخ ته په هلمند کې خو ما چې ویل د ټوله خلک یا لونګۍ تړي یا پاجونه یې ته درست نه یې ورسېدلې دې ته څنګه سړی ورسېږي نو دا لنګوټه خو په پښتنو کې داسې رواج دی چې واده وکړي د واده په ورځ چې لنګوټه ور وتړل بری ځینې خلک یې پسې تړي پښتان بله داسې دی ډېر خوشحالي څه نه خبر چې لنګوټه چېرته اوس ستا په زه بیده یم ته وروره نو ښایستو لیدونکو په ښایسته هلمند جان کې په مساکلا ولسوالۍ کې د جاوید جان واده راسره جریان یې ګورئ د خیره سره تاسې راسره واوسئ د خیره سره د ډوډۍ د خوړلو پروګرام هم د ښکاره کړو بر به موږ پر څو بجې ځو سبا څنګه دا ژر ته نیت موږ که سبا نه تللو بیا څه چم کوې دی ستا څه دی
بیا به زموږ سره ولاړ شي د خیر سره چیرې به سره ولاړ ته درځه حاجي صاحب چیرې بیا د خیر سره زه دغه منده پر راغړم د منده پر راغاړه جاوید جان صاحب څه دی حاجي صاحب هغه مې د انډیوال زوی دی شه ماشاءالله انډیوال زوی دی حاجي صاحب د پلار تاسو انډیوال دی شه مبارکي ورته وایي تاسو تم بس ته خو نو سست کلی واده دی په کلی کې خو ډېر موږ خو د کندهار څخه د انډیوال دی په راغلی خدای مو راولي څنګه و ډېره مننه اول واري مساکلات راغلی دا چې ټول دوستانو یاران خوشاله تراسه دا ورور تراسه تاسو نیمی صاحب تراسه نیمی صاحب دیکھ تو ودر تراسه نیمی صاحب تراسه نیمی صاحب وو دینه راځي د جاوید جان اکادي بیا په کندهار کې پونتون ته درځونو خو الله ته بیا نه سره ستلانه خو د بچی شو تراسه دا مې کشر ورور دی خو ستا کشر ورور دی عبدالرحمن جان څنګه نوبت وروته او خوشاله اوس دا پسې د بل نوبت زما پسې د بل یو نوبت بیا د نوبت الله نکي د نږدې خصنو دا هغه څخه نوبت رانیسه موږ به حاجي صاحب سره یا دغه سره خبرې وکړو نوبت به در مخ ته کوستاغه څنګه چې خوښه ده خوښ خو مې دم خدا ته هیڅ وخت نه دی ولې وخت نه دی دی وخت موږ چې غواړو را رسیږو نه ته چې رسیږو نه دی وای وخت نه دی خدای دا اوس څنګه پر څه دغه غواړو خوشاله دی ورور وته دي الحمدلله شکر دی ازا صاحب وته کې بیا ستا ورور دغه خوشاله یو ازا بس خدای ژوندې لره از موږ مشر چیرې دی مشر چیرې هو تراسه خلیجان تراسه دی بیا لاس راته داس کی تخراسه تراسه چشتي جان ډېر وږی دی ولې وږی دی چې خوړلې مومن نه سات خوړلې بایم نه چې خوړلې یدو کته سره سره مال وسی د ډوډۍ پروګرام هم د ښکارا کو ټوک ټکالې به مې د خیر سره مشران هم راغلي یو دوه سره په بانډار کوو ملچا مې وکی ته وایې داسې زیر ته جخت راسه وژم بخي وژم ولې زیره ډوډۍ نه راکې اشمته دا انډیوال زیر سوې دي دا څه کیسه ده وژم ډوډۍ نه راکې نو ډوډۍ چوخه بیا مړېږي یا نه مړېږي بیا وږي کېږي نور وږی دی ډوډۍ نه دی وږی شپه په نیمایي کې بیا ډوډۍ مړ نه سه وژه نو دا چې جګونه دلته چې اشپزي احمد سوي استاد څه وخت خورو څه وخت خورو د څنګه یاس دا ویني دا شسترګې دي چې ته ګوري زما برکه سترګې دا بیا دا کا زوی دي ته څنګه دا بیا زما مینوال یې و زم مینوال لرم کښ مینوال ان لرم بای غټ مینوال دي ستا بیا ما کاټه نو ته دا غوس چم وکړه را سره مال وسیل لیدونکو دا چې مجمع برابرې شوې ته به دا یو ډکه مجمع راوړه چې موږ وګورو د خیر سره څه په وایي چا اشنای دا ماده سوه انشاءالله خدای دې بشه درولې څنګه دي کارونه دي څنګه دي بیخي کارونه ماشاءالله بیخي خوندور روان دي دا ګوره دا د خریانو ستړی جنې کې یا نه مې ستړی کړی د خریانو په واده کې ستړی سم ښه دی ماما چې د خریانو په واده کې ستړی ښه په واده کې ښه دی ته چې واک به نه راسه واخلې ولا هغه ځنې ولاړ سې دی اوس به دغه د خلاصې چې واک په خریانو بیا زه مساکلات نه هم راغلی و اول وارې وش راغله خوشحاله شولو چې ته رالې دلته زموږ سره ګډون وکړې په دا واده کې بس د خیر سره و ډېر خوشحاله شوم ښه ته په کندهار کې کندهار کې چیرې اوسېږې په کاریز بازار کې دغه دې سره ورکې په نږدې کندهار کې سره ورکې نو مجمع تیارېږي لیدونکو دا زوم ولې کار کوي دا چې په خدای داس دا ایسته کې په بلې ودا کار وکړي دی پرېږدي د خدای مؤمن نو مجمع دا جامه کېږي ګرانو لیدونکو ښه سره اوسئ موږ به بالا خوراک ته ځان آماده کړو دا وارث صاحب ستا اجازه ده واه دلته دغه یوه طریقه ښه خوند کوي د دوشیان چې دي ماشاءالله 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 ډوډۍ آماده شوله د خیر سره موږ به ډوډۍ ورته وخورو حاجي صاحبان به هم ډوډۍ وخوري دا هله هله ښه دی چې دغه کړي نه یې سر دلته هم دا د کوټه ډکه ده څنګه یې هسې یارانو شاداب صاحب چای برابرې شولې ډوډۍ راورسېده ډوډۍ راورسېده هغه یو خرکۍ زوم په دغه کې په کار کې اخته دي دی لې ډېر نازولی دي نازولی دی لیدونکو ته ورته وګورئ
یو ډېر وبخښه ډېر وبخښه بیا داسې نه کوم بایجان خو ته باید راپسې وای ته څنګه په ما نه یې خبره کوې که یو چا هم راکړی وای خالي جان ویني چې لاسونه یې پرېوړل مشره السلام علیکم اوس یې که دلته یو ښه سیستم دا دی چې لاسونه پرېولل کېږي هغه زموږ ته خوا ته خو داسې کیسه دار یو په خپله لاسونه پرېولي و دوشي پرتی دا دلته دا مقدسه وظیفه ده باید هر سړی اجرا کړي ما خپله لیدونکو څو کاله دغه مقدسه وظیفه اجرا کړې ده نو دا د ډوډۍ پروګرام به وګورو د خیر سره بیا به دا پروګرام خلاص کړو سبا د چې کوم پروګرام لرو انشاءالله یا د شپې چې کوم پروګرام قربان سمې سم یاره لږ چې ډېر بېچاره یې تا دا وظیفه اجرا کړې ده که یا ما هم بس خونه کړې ده نو خو مشر وم په دغه خاطر باندې بل کشر نه و نو خو زه څو کاله مشر وم بله کشران هغه ډېر کشران وه تا څنګه کار کړی دی دا ما 15 ورځې کړې ده 15 ورځې و کوټه مو درلوده 15 ورځې هغه بېچاره چې پرېښود د دور نه به تر کوټه ونړول بیا مېلمانه هم نه راغلي دا زموږ دا شین سترګې ویني د یوه شین سترګې لاسونه یې ور پرېولله اوس په زما لاسونه راپرېږي حاجي صاحب زه به که ستا خوښ یې راواوړه د خیر سره لاسونه مه وچوه دا ډېر ثواب لري وده د زمجان لاسونه ور پرېږدي ماشاءالله ماشاءالله دا شین سترګې دي سترګې دي شین سترګې دي و د حنیفي صاحب لاس ور پرېوړه بېشکه بېشکه نو ستا لاسونه خو ماشاءالله غټ دي په یوه نه پرېولل کېږي څنګه یې ډوډۍ څنګه ده تا خو غرمه هم خوړله شاداب صاحب یاره چې ده ماجل صاحب زه داسې سړی چې ځان سره کښېنولی چې انشاءالله نه دي تاواني کوي لیدونکو ښایستې ورځې روش او همدارنګه میوه نور شانه مه هغه زما ما وتایو دا و حبیبي صاحب حبیبي صاحب ښه و یا زور واړم سکیټ مو نه په کار موږ دا پروګرام ماشاءالله ماشاءالله دا زموږ داسې د مساکله ورونه دي ټوله د مساکله یاست انشاءالله و زه الله پاک مو غم مه راکوه کومه چې د کندهار خلک او خو موږ یا دا ناس خلک د مساکله چې خدای دې ژوندي لري نوش جان مسه نو موږ به ډوډۍ وخورو که ستاسې اجازه وي حاجي صاحب ته زه کښېنم زه ځان څه مکاسې کولی شم ته ولې ډوډۍ نه خورې زه چې یم پریز رژیم مې نیولی ښه نو څه شو خو اوس ماشاءالله صورت ښه دی ډېر نیچه خو نو دغه کیسه ده دغه ګټه ده ښه بس الله ژوندی لره زه به ډوډۍ وخورم ودرېږه چې در واوړم په زړه مې یو الله خبر دی خو احمد جان ته ناست دی خیر دی بیا ما نه تاواني کوي دا زموږ روش شو لیدونکو ډوډۍ مو وخوړله تقریبا یو ساعت نور هم اضافه تېر شو د خیره سره څو بجې دي شاداب صاحب پاوکم لس نه بجې دي ما د شاداب صاحب په ساعت کې وکتل پاوکم نه بجې دي د خیره سره ډوډۍ مو وخوړله جاوید جان نور بالا رخصتوو د خیره سره او موږ ځو پر پاک الله اسپارو او پر شبخت ورته غواړو الله پاک شه بخت ورکړي خدای پاک چې و د ښو دعای ورته کوي ما ته هم دعای وکړي چې خدای پاک یو ښه سر بلنو خلاص دی تاسې هم دعای وکړي ښه نو د خیره سره موږ حرکت کوو د خیره سره په دا توره شپه کې پر نامعلومه خوا باندې دا چې چیرې به ولاړ شو تاسې چې خدای وکړي چې د نن شپې د واده پروګرام خوند درکړي دا بل پروګرام بیا جلا دی د خیره سره هغه به انشاءالله په یو بل برخه کې را سره وګوري تر دې به هم جزا بیا ښه به انشاءالله خوندورې او ښاغلي جاوید جان حیدري به په دعاو کې ډېر ټینګ ټینګ در سره یاد ساتي بس ته چې خدای پاک ښه خوشحاله ژوند درکړي جاوید جانه که پیغام په پای کې زموږ لیدونکو ته لرې مهرباني بس ستاسې کور ودان چې د لېره لاس موږ سره په پروګرام کې برخه واخیستل مننه خدای دې وکړي چې تاسې هم ساعت را سره تېر شوی انشاءالله زموږ ښه ساعت د لیدونکو څخه هم مننه چې تاسې موږ تاسې تر دغه مهاله پرې تعقیبوي
بس الله مو خوشاله بس تا ته جمال پاک خوشاله ژوند درکړي شاده صاحب محترم ته څه پیغام لري جاوید خان خو نو په داسې شپه کې دی چې په ځان نه پوهېږي ځان د ده دپاره یو د جنت یعنی تم دغسې وې چې په ځان نه پوهېدلې شاده صاحب ماشاءالله ډېر ماشاءالله زما ګانې سته ښه وا جاوید خان د په موږ ته خوشحاله ژوند دعاګانې امین کوو چې بالکل هم دعاګانې ورته کوي او دی به د افا د جرا وړونه ته دعاګانې کوي بالکل ته نو ما داسې خاص په یاد لره جاوید جانه اشمت خان دی اشمت یا یو انیپی صاحب دی انیپی صاحب درې مې کړ چې څلورم پاته دی انیپی صاحب مه پټېږه لیدونکو خدای جوړ کړي چې د نن پروګرام مو خوښ کړی یې را سره مل اوسئ د خیر سره نور پروګرامونه هم درته لرو ښه وخت او ښې چارې قربان